د نن ورځې د شپږیزې کرکټ لیګ پنځم پړاو سیالیو کې درېیمه لوبه د بند امیر خمارانو او مس عینک اتلانو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په چا بند امیر خمارانو لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. د مس عینک اتلانو لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې د سیبنډا شپېته او بورل 38 منډو په مرسته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې او د بند امیر خمارانو ته یې د 140 منډو هدف ورکړ. د بند امیر خمارانو لخوا راشد خان د 22 منډو په ورکولو 3 او چتاره د 25 منډو په ورکړې 2 لوبغاړي وسوځول. د لوبې په دوهمه کې د بند امیر خمارانو پیل ډیر ښه و، خو توپ اچونې ته د سکندر رضا پر اتک سره د بند امیر خمارانو خپل لومړي 3 پیاوړي لوبغاړي له لاسه ورکړل. په سوځېدلو لوبغاړو کې حضرت زازي شپږ 40 توپونو 15 او رحمت شاه زرمتي په 28 توپونو شپږ 10 تر نورو ډېرې منډې وکړې. د بند امیر لوبډلې د 19 اور په وروستي بال د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 3 منډې جوړ کړې او لوبه یې وبایلله.